د ولسمشر غني زړه اخر هم د کابل ښار د حوزو امرینو ته تنګ شو او پر داسې اقدام لاس پورې کړ دا چې ولسمشر غني د کابل د اتمې حوزې له امیر سره څه وکړل هیله د ویډیو تر اخره را سره وګورئ درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار امنیت ورځ تر بلې ترنګلی کیږي او امنیتي مسؤلین هیڅ اقدام نه کوي د مسؤلینو دې بېغوري ولسمشر غني مجبور کړ چې اصلاحات راولي اوس تازه خبر دا دی چې ولسمشر غني په امر د کابل ښار اتمې حوزې امیر له دندې ګوښه شو د کورنیو چارو وزارت چې د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې امیر او جنایي مدیر د ولسمشر غني په امر له دندې ګوښه شول سرچینه وایي یاد کسان وروسته له هغې له دندې ګوښه شول کله چې ولسمشر غني او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له دې حوزې لیدنه وکړه او د یادې حوزې وضعیت یې د اندېښنې وړ وباله د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي ولسمشر غني د اتمې حوزې د ظاهري وضعیت له ارزونې وروسته د کورنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د دې حوزې مسؤلین د وظیفوي غفلت بېنظمۍ او ډیسپلین نه مراعت له کبله له دندې لرې کړي آریان زیاته کړه چې ولسمشر دغه راز د کورنیو چارو وزارت ته امر وکړ څو په دې برخه کې اصلاحات رامنځته کړي په کابل ښار کې په دې وروستیو کې وسلوالې غلې لارښ کوونکي وسلوالې ډلې ډېرې شوي چې د کابل د ښاریانو په خبره ډېری پیښو کې پولیس لاس لري او دا د دې لامل شوی چې د کابل ښار نظم ګډوډ کړي لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ